نننې زمونږ سبق سورة المائده شپږمه سپاره 15 آیات خوانوالی تر آیت نمبر 17 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اے اهل کتابو تحقیق سرا راغل د تاسو ته پیغمبر زمون یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر بیانی تاسو ته ډیر دا غنا چې تاسو پټول د کتاب نا او معافی کوي د ډیرونا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تحقیق سرا راغلی دا تاسو ته د طرف د الله نا رڼا چې هغه کتاب د ښکارا. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام توفیق ورکي پدې سره الله آغا چاہتا چه تابداری کئی در زامنتیا دا اغو دلارو د سلامتیا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او راو باسی دی لرا د تیارو نرناتا پا حکم خپل او توفیق ورکی دیتا پا طرف دلار نیغی. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تحقیق سرا کو پر کړه دے آغا کسانو چوائی دی یقینا اللہ آغا مسیح زید مریم دے. قل فمن یملک من اللہ شیئا تورتوایا پس سوکتے چی واقدار بشی د طرف د اللہ ندسشی. ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جمیعا کہ ارادو کی چی ہلاک کی مسیح زید مریم او مور داغو او آغا سوک چی پس مکہ کی دی ٹول. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ او خاص اللہ لرا بادشاہی د اسمانونو او د زمکه دا او داغا چې پمینس د دې دواړو کې دی پیدا کوي الله هغه چې وغواړي والله على
كل شيء قدير او الله په هر یو شی باندې قدرت والده